الرحمن الرحیم على انها بسائط. پرون دا خبره شارح قاضي کړي و لانها اما واجبات او بل شق روان دي او ممکنات. نو الته منګه دا خبره کړي و چې غرض د شارح قاضي هغه اقامت د دلیل په دې خبره باندې چې د الله تعالی د لپاره تعریف منطقي نشته، یعنی حد منطقي نشته. د الله تعالی تعریف بذاتیات نه کیږي. ولی ځکه تعریف بذاتیات په اجزاو سره کیږي کنه، نو اجزا د الله تعالی د لپاره نشته. ولی ځکه الله پاک بسیط دی ذهنا او خارجا. الله پاک ولی بسیط دی؟ ځکه که د الله تعالی لره اجزا راشي اما واجبات او ممکنات، دا اجزا به یا واجبات یا به ممکناتی. واجبات نشو کېدلی ځکه دغه اجزای واجبه به یا ذهنیه وي یا به خارجیه وي. ذهنیه نشي کېدلی فهي منفصله الهویت ور باندې دلیل شو، خارجیه هم نشي کېدلی مستغنین بعضها عن بعضین ور باندې دلیل شو. پرون تیره شوې وه کنه على انها بسائط. اوس غرض د شارح قاضي بیان د دلیل ثانی دی په دې خبره باندې چې د الله تعالی د لپاره اجزای واجبه خارجیه نشي راتللی. غرض د شارح قاضي بیان د دلیل ثانی دی په دې خبره باندې چې الله تعالی لره اجزای واجبه خارجیه نشي راتللی. حاصل د دلیل دا دی که د الله تعالی د لپاره اجزای واجبه خارجیه راشي نو بیا به یا لازم شي خلف وی خلاف مفروض تا چې یو څه شی فرض کړی وي د هغې به خلاف راشي، او یا به لازم شي تسلسل، پوهېږې ورباندې. که د الله تعالی د لپاره اجزای واجبه خارجیه راشي نو یا به خلف لازم شي یا به تسلسل لازم شي. خلف هم باطل دی او تسلسل هم باطل دی. وجه د ملازمې که د الله تعالی د لپاره اجزای واجبه خارجیه راشي نو بیا به څنګه یا خلف راشي یا تسلسل. وایي ځکه دغه اجزاو کې پوښتنه کوم که د الله تعالی د لپاره اجزای واجبه اجزای خارجیه راشي او د اجزای خارجیه واجبي، دا به یا بسایطي او یا به څه وي؟ دوه شقه دي کنه، یا به بسایطي یا به مرکباتي. نو که بسایط شي خلاف مفروض راغی، منګه واجب مرکب فرض کړی دی، اوس څه شو؟ بسیط شو کنه، خلاف مفروض دی. او که چېرته دا مرکباتي نو چې مرکباتي نو د مرکب دپاره به نور اجزای واجبه خارجه وي کنه، نو هغه اجزای واجبه خارجه به هم مرکبي، د هغې دپاره به نور اجزا وي، همداسې تسلسل لازمي. چې لازمي او تسلسل باطل دی کنه. پوه شو ورباندې؟ خو ګوره دغه دلیل چې دی کنه دا په اجزای واجبه او خارجه او بطلان باندې دلیل کېدلی شي. د اجزای ذهنیه او په بطلان باندې دا دلیل نشي کېدلی. ولې؟ ځکه په امور ذهنیو کې تسلسل جایز دی. په امور ذهنیو کې تسلسل جایز دی. په دې باندې پوهېږي؟ خو په دې باندې یو اشکال پیدا کېږي. موږ داسې ویلې که د الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجیه راشي او دغه اجزا بسایطي نو بیا څه لازمیږي؟ خلف لازمیږي. په دې باندې اشکال پیدا کېږي چې مولا صاحب دلیل تام نه ده، تقریب تام نه ده. تقریب تام دې ته وایي که نه سوق د دلیل، بیان د دلیل په داسې طریقې سره چې مستلزم شي مطلوب لره. نو دلته دا دلیل تام نه دی، مطلوب ورباندې نه ثابتېږي. ولې؟ ځکه موږ داسې ویلې که د الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجیه راشي نو دغه اجزای واجبه خارجیه به که بسایطي نو بیا خلف او خلاف مفروض لازمیږي. ولې موږ فرض کړی مرکب که نو دا څه شو؟ بسیط شو. نو موږ خو مرکب کل فرض کړی دی که نه، موږ خو دا کل د اجزای واجبه او خارجیه او دا څه فرض کړی دی؟ مرکب فرض کړی ده. او دلته که بساطت راغی د چا راغی؟ د اجزاو راغی که نه. نو د بساطت د اجزاو نه بساطت د کل څنګه ثابتېږي؟ په دې باندې پوه شوئ؟ نو ته به جواب وکړي چې ملا صاحب واجب چې دی دا حقیقت واحده دی، مړه چې بعضې بسیط شو که نه نو دا بساطت د بعضو مستلزم دی، بساطت د چا لره؟ بعضو نورو لره. دغه اجزای واجبه خارجیه چې بسایط شو نو واجب چې دی دا حقیقت واحده دی، نو هغه کل واجب هغه هم ورسره څه شو؟ بسیط شو. هغه هم ورسره څه شو؟ بسیط شو. نو په دغې طریقې سره دلیل تام ده. پې پوه شو انشاءالله؟ او ممکنات دا عطب دی په هغه واجباتون باندې. د الله تعالی دپاره که اجزا راشي نو دا به یا واجباتي واجبات نشي کېدلی. وجه مو ویلې که نه؟ او ممکنات یا به څه وي؟ بل شق خو شته دی نه. ولې؟ ځکه موجود منحصر دی که نه په واجب او په ممکن کې.
نو شارح سو یا به ممکنات دسی ممکنات حالکت الذات باطلة الحقیقت حالکت الذات او باطلة الحقیقت څه معنا حالکت الذات او باطلة الحقیقت دا معنا الکه دا شی حالک الذات او باطل الحقیقت دی دا معنا چې وجود د دا مستفاد من الغیر ده وجود دا مقتضا د ذات د نه ده حالکت الذات باطلة الحقیقت څه معنا چې وجود دا مستفاد من الغیر ده وجود دا مقتضا د ذات د نه ده منګ او تاسو ټول حالک الذات او باطلة الحقیقت یولې ځکه وجود زمونږه مستفاد من الله دی وجود منګ ته چا را کړی الله پاک را کړی او دغه شان وجود وجود ایمنګ د ذات مقتضا نه ده ایمنګ ذات د وجود تقاضا نه کوي ایمنګ وجود ایمنګ د ذات مقتضا نه ده ایمنګ ذات ایمنګ د وجود تقاضا نه کوي بلکې ایمنګ ذات ته په نسبت سره وجود او عدم دواړه یو برابر دي حالکت الذات باطلة الحقیقت معنا باندې پوه شولې ها دا خو د حالکت الذات او باطلة الحقیقت معنا وا غرض د شارح قاضي د دینه څه دی حالکت الذات باطلة الحقیقت غرض د شارح قاضي اشاره ده اقامت د دلیل ته په دې خبره باندې چې د الله تعالی د لپاره اجزای ممکنه نشي راتللی غرض د شارح قاضي اشاره د دلیل ته په دې خبره باندې چې د الله تعالی د لپاره اجزای ممکنه نشي راتللی ولی صورت د دلیل داسې دی دعوه دا د الله تعالی د لپاره اجزای ممکنه نشي راتللی ولی ځکه ممکنات حالکت الذات باطلة الحقیقت دي دا صغرا او کوم شیان چې حالکت الذات باطلة الحقیقت یغه د الله تعالی اجزا نشي کېدلی نو ممکنات د الله تعالی اجزا نشي کېدلی صغرا خو ښکاره د ممکنات حالکت الذات باطلة الحقیقت دی ولی ځکه حالکت الذات او باطلة الحقیقت معنا چې وجود مستفاد من الغیر وي کنه نو د ممکن وجود مستفاد دی من الله ټیک او دلیل کبرا چې حالکت الذات اشیاء ولی د الله تعالی اجزا نشي کېدلی ویږي ان شاء الله حالکت الذات اشیاء ولی د الله تعالی اجزا نشي کېدلی وای ځکه چې هلاک د ذات او بطلان د هلاک د ذات د جز بطلان د ذات د جز دا مستلزم دی هلاک د کل لرا دا مستلزم دی چا لرا چې اجزا د الله تعالی نعوذ بالله حالکت الذات شو نو کل الله تعالی به هم شي وي حالکت الذات بی او الله تعالی حالکت الذات نه دی بلکې الله تعالی واجب الوجود د مستفاد وجود مستفاد من الغیر نه ده وجود مقتضا د ذات ته وجود په ایمان په پوه شوي ها نو یو غرض خو د شارح قاضي په حالکت الذات او باطلة الحقیقت سره اشاره او هغه دلیل ته په دې خبر باندې چې د الله تعالی د لپاره اجزای ممکنه نشي راتلی دویم غرض هغه دفع دی اعتراض ده دویم غرض یې څه دی په دې ممکناتون ټکي باندې اشکال پیدا کیږي معترض وایي کنه ته داسې وایي چې لانها دغه اجزا به یا واجبات یا بد شي وي ممکنات وي نو معترض وایي چې د ممکناتو مقابله د واجباتو سره نه صحیح کیږي د ممکناتو مقابله د واجباتو سره بلکې دا ممکنات چې دي واجباتو تم شامل دي څنګه وایي ځکه ممکنات دا د امکان نه ده او مراد د امکان نه امکان عام ده امکان عام هغه امکان ته وایي چې ضرورت پکې د یو جانب نه سلبي یا وجود ضروري نه وي عدم بیا ضروري وي او که ضروري نه وي یا عدم ضروري نه وي وجود بیا ضروري وي او که خو اسانه خبر د مخکې تاسو ته تېره شوې ده نو مراد د ممکناتو نه بدلته هغه ممکنات چې هغه ممکنات په امکان عامه سره نو دا معنی چې عدم به ضروري نه وي عدم به وجود به ضروري وي نو په دغه معنا سره خو ممکنات واجب تم شامل نه کنه د واجب عدم ضروري نه ده بلکې چی ضروري ده وجودي ضروري ده پوهیږي نو شارح قاضي چې تفسیر وکړه د ممکناتو په حالکت الذات باطلة الحقیقت سره اشاره سودی خبره ته چې مراد د ممکناتو نه دلته هغه ممکنات په امکان خاصه سره دي مراد د ممکناتو نه کم ممکنات دي ممکنات په امکان خاصه سره امکان خاصه ته وایي چې ضرورت پکې د جانب د عدم او د وجود دواړو نه سلبي څه معنا نه وجود ضروري وي او نه عدم ضروري وي نو حالکت الذات باطلة الحقیقت هم دا معنا شو کنه چې وجود مستفاد من الغیر وي یعنی وجود مقتضا د ذات نه وي نو خو عدم وجود یو برابر شو نو په دغه معنا سره ممکنات بیا مقابل د واجباتو دي په دغه معنا سره بیا ممکنات مقابل د واجباتو دي
په ایمان دوه غرض شولخه امکان خاص ته ولې امکان خاص وي وفي الله او امکان عام ته ولې امکان عام وي شرجامي کې راځي ويجوز صرفه للضرورة او للتناسب دغه ځای کې بیا راځي دا ځای خادمه وغیرہ چې وګوري ها شابه سوای دا شابه سي دا عام دی کنه واجب تم شامل نه ممکن تم شامل نه واجب تم شامل نه او ممکن ته هم شامل نه نو کناغي کې ضرورت د یو جانب نه سلبي نو د واجب ممکن نه په امکان عام سره عدم ضروري نه ده وجود ضروري ده او امکان خاص ول امکان خاص وي خاص فقط تر ممکنه پوری کنه زبش ان شاء الله ها زکا دغه وجب یا ممکنات باطله الحقت او بدوی نو فكيف يتقوم بها الحق المحذو نو څنګه به حاصل شي په دې ممکنات سره چې حالکت ذات باطله الحقیقت دی الحق المحذو هغه واجب محض چې هغه څوک دی الله پاک دی په دې باندې رسید ان شاء الله ها راشه حشیم من هیته قوله دا قول شارح قاضي اجزاء حديه التویلی کنو ویلی اذ لا يتصور له تعالى اجزاء حديه دا الله تعالی لره اجزاء حديه نشرات للی یعنی هغه اجزا چې پاغي سره حد منطقي وشي د چا د الله پاک دا نشرات للی شارح څه وی په منهیه کې خارجیه كانت او ذهنیه خارجیه كانت على ما قال الشيء غرض شارح قاضي په دې سره د فد اعتراض هغه اعتراض چې پرون منګه کړی دی حاصل اعتراض دا دی چې مولا صاحب فلانه بسيط ذهنا وخارجا کې د خارجا ذکر کول لغو دي د خارجا ذکر کول چی دي د لغو دي دغه شلان دي چې وای کنه فهي منفصله الهويه مستغنين بعضها عن بعض دا هم لغو دي دا مستغنين بعضها عن بعض هم چی دي لغو دي ولې ځکه مقصود د شارح قاضي دلته اغا نفي د حد منطقي د الله تعالی ده کنه چې د الله تعالی د پر حد منطقي نشتا ولدا د ماتن دعوه ده کنه فلا يحد کی او نفي د حد منطقي په نفي د اجزاء ذهنيه سره کیږي نفي د حد منطقيه په نفي د اجزاء ذهنيه سره کیږي نو لانه بسيط ذهنني چې ویلې نو نفي د اجزاء ذهنيه وشو کول شو د خارجن ویل ته پکې ضرورت نشته دغه شان د مستغنين بعضها عن بعض سره خو استغرض څه دی هغه بطلان د اجزاء خارجه د الله تعالی لره او اجزاء خارجه او بطلان ته ضرورت نشته ولی ځکه مقصود د ماتن او د شارح نفي د حد منطقي ده او نفي د حد منطقي هغه په نفي د اجزاء ذهنيه سره کیږي نو نفي د اجزاء خارجه ته پکې ضرورت ولتیا نشته په دې باندې پوهیږي نو د جواب کې خارجیه كانت او ذهنیه حاصل د جواب دا دی چې مولا صاحب شارح قاضي چې کنه دلته مسلک د چا غوړه کړی دی د شیخ ابن سینا هغه چې شیخ ابن سینا هغه تعریف اجزاء ذهنيه سره جایز ګڼي هغه حد په اجزاء ذهنيه سره جایز ګڼي نو ځکه دلته نفي د چا کړی ده د اجزاء خارجه هم کړی ده ابن سینا حد په اجزاء خارجه سره جایز ګڼي نو ځکه دلته شارح قاضي نفي د چا موکړه د اجزاء خارجه موکړه د جمهور رائے ده هغه حد فقط په چا باندې جایز ګڼي خو دلته د چا رائے غوړه کړی ده شابه خارجیه كانت او ذهنيه دغه اجزاء خارجيه وي او که ذهنيه وي علامه قال الشيخ بنا پاغه چې شیخ ویل دي چې ان التحديد چې کنه دا حد بیانول قد يكون بالاجزاء الخارجيه یعنی کله کله 50 سره يكون فعل مضارع ده قد داخل شوی قد چې فعل مضارع باندې داخل شي قاعده اکثریت د شی افاده کوي تقلیل افاده کوي خو تحقیقا ور سره افاده کوي ګورخه دا د دې مقابل د قد که په ماضی داخل شي که په مضارع داخل شي تحقیق افاده کوي خو چې په مضارع داخل شي بیا د تحقیق سره شی افاده کوي تحقیق تقلیلا افاده کوي کلیه نه د اکثریت ده قد يعلم الله المعوقين التر تقلیل معنی نشي کوله ها شیخ وای چې تحدید کله کله په اجزاء خارجه او سره هم راځي کما یقال لکه دسی وای البيت هو السقف مع الجدران کوټه چي ده چت سره د چانه او دا سقف او جدران دا د بیت اجزاء خارجه دي ته اشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب حد څنګه کیږي په اجزاء خارجه او سره حد خو په محدود باندې حمل وي حد په محدود باندې چی وي حمل وي دا چې ولې حملی بیا به سبق پاتې يم دغه بوایو پرېږدی حد چې دی کنه په محدود باندې چی وي حمل وي او حمل د اجزاء خارجه خو په کل باندې نه کیږي
ولې دا زما لاس دی او دا مې خپه ده، دا لاس او د دې خپې حمل په ما باندې کېږي. ته ویلی شي چې زید دا لاس او خپه ده، ته ویلی شي چې دا زید لاس او خپه ده. اشکال باندې پوهېږي. نو ته به جواب وکړې شرح کې، شرح باندې خدای چی ویلي کتلی هم دی کلن ویلي بیخي بل څه داسې وایه جواب داسې دی. حمل د اجزای خارجیو نه کېږي په کل باندې بعضن. حمل د اجزای خارجیو په کل باندې بعضن څه معنی؟ یعنی د بعضی اجزای خارجیو حمل په کل باندې نه کېږي. حمل د اجزای خارجیو په کل باندې کلن کېږي، یعنی د ټولو اجزای خارجیو حمل کېږي په کل باندې، خو د بعضې اجزای خارجیو حمل نه کېږي په کل. دلته ټول اجزا د بیت څه شی دي؟ سقف او جدران. نو د سقف او د جدران حمل په بیت کېږي. ته ویلی شي چې البیت السقف مع الجدران، خو البته داسې نشي ویلی چې البیت سقف یا البیت جدران. په دې باندې ورسېدي انشاءالله فرق باندې پوه شوې. بیا ور باندې اشکال پیدا کېږي چې مولانا صاحب د حد او د محدود ترمنځ خو فرق پکار دی که نه؟ او دلته خو فرق رانغی، دلته خو محدود بیت ته او حد السقف مع الجدران ده، خو دغه بیت هم نه دی مګر السقف مع الجدران ده، او سقف مع الجدران هم نه دی مګر ابدا بیت. نو فرق راغی. ته به وایې فرق د اجمال او د تفصیل فرق دی که نه؟ بیت کې اجمال نه محدود کې، او حد السقف مع الجدران دی کې څه دی؟ تفصیل دی. ورسېدي؟ راشه دی بلې منهیې ته راشه. قوله دا قول د شارح قاضي مستغنین بعضها عن بعض، مستغنین بعضها عن بعض. غرض د شارح قاضي د تعلیق د دغه حاشیې منهیې نه هغه دفع د یو اعتراض ده. دفع د چا ده؟ اعتراض ده. معترض داسې وایي متوجه شي، معترض داسې وایي چې تا مخکې داسې ویلې لأنها اما واجبات فهي منفصلة الهوية مستغنين بعضها عن بعض. نو معترض وایي کنه چې دا فهي منفصلة الهوية او مستغنين بعضها عن بعض دا مجموعه به یو دلیل وي په بطلان د اجزای واجبه باندې. په بطلان د چا باندې؟ معترض وایي چې دا مجموعه به چی وي؟ یو دلیل وي په بطلان د چا باندې؟ او حالانکه په دلیل کې تکرار د حد اوسط ضروري دی که نه ضروري؟ تکرار د حد اوسط ضروري دی که نه؟ تکرار حد اوسط چې دی هغه جزء مکرر ته وایي په مابین د صغرا او د چا کې؟ د کبرا کې. دې ته حد اوسط وایي. حد اوسط وایي هغه جزء مکرره ته په مابین د چا کې؟ د صغرا او د کبرا کې. او موضوع د نتیجې ته اصغر وایي، محمول د نتیجې ته اکبر وایي. هغه مقدمه چې مشتمله وي په اصغر باندې هغه صغرا، هغه مقدمه چې مشتمله وي په اکبر باندې هغه کبرا. مرقات دی که نه؟ نو دلته خو تکرار د حد اوسط نشته. فهي منفصلة الهویت مستغنین بعضها. نو دی وایي مړه بنګ دې وهلي سره دا یو دلیل نه دی، دا څه دی؟ دوه دلیل دي. فهي منفصلة الهویت کې یو دلیل ته اشاره ده چې د الله تعالی دپاره اجزای واجبه ذهنیه نشي راتللی، او مستغنین بعضها عن بعضین کې بل دلیل ته اشاره ده چې د الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجیه نشي راتللی. پوهېږي؟ نو ګوره دی څنګه قوله دا قول مستغنین بعضها عن بعض فلا يترکب منها حقیقة واحده محصله. نشي مرکب کېدلی د دې اجزای واجبو نه داسې یو حقیقت محصله چې موجودي. ټیک دی که نه؟ ترکیب خارجي څه شی؟ پوه شو باندې؟ یعنی دا تشریح چې د مستغنین بعضها عن بعضین وکوله، د دې تشریح نه پته ولګېده که نه چې دا بیل دلیل دی، چې دا څه دی؟ بیل دلیل دی. نور خبره خو موږ کړې پرون که نه؟ اذ لابد فیها، ځکه په دې حقیقت واحده کې ضروري دی من افتقار بعضها الی بعض، د افتقار د بعضې اجزاو نه بعضو نورو ته. ټیک دی که نه؟ په دې ورسېده انشاءالله. د دې تشریح نه پته ولګېده چې دا بل دلیل دی. دا څه دی؟ بل دلیل دی. بل اذن ليس الواجب بالذات الا كل واحد من تلك الاجزاء. ما تو ګوره غرض د شارح قاضي په دې عبارت سره دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض دی تا ویلې مستغنین بعضها عن بعض على انها بسائط. نو معترض وایي چې په دې على انها بسائط کې به دا کلمه د علا بنائیه وي. کلمه د علا څه وي؟ بنائیه به وي. کلمه د علا بنائیه کې مدخول د علا دا مبني علیه وي او ما قبل د علا دا مبني وي. نو څه معنی؟ یعنی مدخول د علا چې دی که نه دا علت وي لپاره د ما قبل.
مدخول د علا څه وي علت وی لپاره د چا د ما قبل پوه شو ورباندې. اوس مدخول د علا دلته څه دی انها بسایط دي کنه بساطت د اجزاو دا مبني علیه شو دا علت شو ٹھیک دی کنه. نو تا د مبني کې پوښتنه کوم معلول کې درنه پوښتنه کوم مبني او معلول څه شی دی منفصله الهویت دی که مستغنین بعضها عن بعض دي اشکال باندې پوهیږي. که مبني او معلول منفصله الهویت اخلي نو بیا به دا معنا شي چې دا انفصال د هویت په اجزاو کې دا ځکه ضروري دی لوجه د بساطت د اجزاو نه لوجه د چا نه بساطت د اجزاو نه. او حالانکه دا نه دی صحیح ولې په جنس او په فصل کې بساطت شته او انفصال د هویت نشته بلکې جنس او فصل حیوان هم دی ناطق هم دی اتحاد د وجود دی که انفصال د وجود دی هلته هویت نه وجود مراد دی کنه پرون مونږ ویلی دي پوهیږي انشاءالله. ښه او که د بساطت د اجزاو دپاره مبني مستغنین بعضها عن بعضین وی بیا هم نه صحیح کېږي ولې بیا به داسې شي چې دا استغنا د بعضې اجزاو د بعضو نورو نه دا له وجې د بساطت نه ده علت بساطت دی دا هم نه صحیح کېږي. عقول عشره چې دي دا بساطت پکې شته بسایط دي خو بیا هم استغنا پکې نشته بلکې مقدم د مؤخر دپاره علت دی مؤخر مقدم ته څه دی محتاج ده په عقول عشرو کې پوه شو ورباندې سرخلاص شو. نو دی جواب کوي چې نه د تشریح نه پته لګیږي د دې تشریح نه جواب فهمیږي چې کلمه د علا چې دا بنائیه نه ده بلکې دا د علاوت نه ده یعنی دا بل دلیل دی په دې خبره باندې چې الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجه نشي راتللی په دې باندې ورسېدي ګورئ بل اذن په دغه وخت کې چې د الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجیه راسي لیس الواجب بالذات دې نه پته ولګېده که نه چې دا د ما قبل لپاره علت نه دی د انفصال او د استغنا دپاره بلکې دا ځان ته دلیل دی معلومه شوه که نه جواب داسې فهم شو ښه جواب پوه شو ورباندې بل اذن په دغه وخت کې چې د الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجیه راشي او په مابین د اجزای واجبه او خارجیو کې خو افتقار ضروري دی که نه پرون مو ویلی دي نو په دغه وخت کې به بیا واجب بذات نه وي الا كل واحد من تلك الاجزاء بلکې واجب بذات به بیا هر واحد د چا وي د دې اجزا وي کل به بیا واجب نه وي ځکه کل خو بیا د اجزاو ته محتاج شو که نه کل د اجزاو ته څه شو او واجب محتاج کېدلی سي نو هر واحد د دې اجزاو به څه وي نو فلیعطف النظر الى بساطته نو راتاو د کلی شي نظر بساطت د هر واحد د دې اجزاو ته نو چې هر واحد د دې اجزاو ته بسیط ګڼې نو دا واجب تعالی ولې بسیط نه ګڼې پوه شو ورباندې فلیعطف النظر څه معنا راتاو د کلی شي نظر بساطت د دې هر واحد د چاته د اجزاو ته نو چې هر واحد د دې اجزاو بسیط ګڼې نو هغه کل واجب و هغه واجب ولې بسیطه نه ګڼې ټیک ده پوه شو ورباندې یا داسې فلیعطف النظر نظر دې راتاو کړی شي بساطت د دې کل اجزاو ته چې کله دا اجزا بسایط شو او واجب هم ګوري او بسایط هم شه ټیک دی که نه نو خامخا واجب تعالی هم بسیط شو ولې ځکه واجب حقیقت واحده دی بساطت د بعضو مستلزم دی بساطت د چا لره بعضو نورو ته پوه شو انشاءالله وهذا معنی همدغه معنی چې فلیعطف النظر الى بساطت همدغه معنی د دې قول د شارح قاضي چې علی انها بسایط که اجزا ولا راشي هغه به څه وي بسایط وي ولې که مرکبات شي بیا څه لازمیږي تسلسل لازمیږي څه لازمیږي په یې باندې چې پې پوه شوئ فتفکر کی یا خود دقت مقام ته اشاره ده او یا فتفکر کی دی ته اشاره ده چې د علی انها بسایط چې د دې تشریح منګ هلته وکوله چې دا دلیل ثانی دی په دې خبره باندې چې د الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجه نشي راتللی نو دا یو جز د دلیل دی دا څه دی یا فتفکر کی دی ته اشاره ده چې د علی انها بسایط دا جز د دلیل ثانی دی ځکه مکمل دلیل دا ده که د الله تعالی دپاره اجزای واجبه خارجه راشي نو یا به بسایط یا به مرکبات که بسایط شي خلاف مفروض او که مرکبات شي تسلسل نو خو دا جز شو که دا څه شو جز شو خرازه قوله دا قول د شارح قاضي على انها بسایط الته ویلې کنه والغرض ها هنا سره غرض د شارح قاضي د فدوی اعتراض ده حاصل له اعتراض ده چې ستا په دلیل سره خدا ثابت شو چې الله تعالی بسیط دی دا خو ثابت نه شو چې واحد دی توحید ثابت نشو دی وی غرض زموږ دلته څه دی په لا یحد کې اثبات د چا دی بساطت دی اثبات د دې خبره دی چې الله تعالی لره اجزا نشته او توحید چې دی کنه هغه شرقایت کې ګوره هغه برهان تمانع کې والغرض ها هنا دلته اثبات د بساطت دی و اما توحید د الله تعالی فلیطلب هغه طلب کړی شي به برهان په دلیل سره په موضع اخر په بل دلیل کې چې هغه شرقایت دی هغه برهان تمانع چې مشهور دلیل دی کنه
په دې معنی سری لو کان فیهما الهه الا الله کې چې ورته اشاره شوې ده که چېرته دوه الهه چې ممکن وګرځي دوه چې د اقله مرتبه ده کنه نو امکان دی ولري چې یو اراده د وجود د زید کې او بل اراده د عدم د زید کې یا به د دواړو مراد حاصلېږي یا به د یو نه حاصلېږي او یا به د یو حاصلېږي د بل به نه حاصلېږي که د دواړو حاصلېږي اجتماع ده که د یو دواړو نه حاصلېږي ارتفاع ده او بل عجز په واجب کې راځي که حاصل نشي او که د یو حاصلېږي بل نه حاصلېږي ترجیح بلا مرجح راځي او عجز د هغه بل راځي عجز د چا راځي واجب راځي پوه شو ورباندې شرع قید کې ویلی شي بس دی که نه